نن ورځ به یوه داسې موضوع وڅېړو چې ټولنیزې رسنۍ یې په شخړو، نیوکو او حیرانتیاو کې ډوبې کړي دي. د بلخ د پوهنتون پخوانی رئیس مولوي ضیاء الحق کریمي د یوې داسې پیښې سره مخ شوی چې ډېری خلک یې حیران کړي دي. خو څه پیښ شوي؟ آیا دا تورونه رښتیا دي او حقیقت څه دی؟ په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې ادعا کیږي مولوي ضیاء الحق کریمي د ښځو سره نامشروع اړیکې لري. سرچینې وایي چې هغه د بلخ د پوهنتون رئیس و او له دندې لرې شوی. په یوې ویډیو کې لیدل کیږي چې یو شمېر خلک ادعا کوي نوموړی د یوه اخلاقي فساد په تور نیول شوی. ځینې راپورونه وایي یوه نجلۍ د هغه په کور کې لیدل شوې او وروسته دا نیول شوی. خو تر اوسه کومه رسمي محکمه یا د طالبانو رسمي دریځ دا تورونه نه دي تایید کړي. دا ادعاوې یوازې له ټولنیزو رسنیو سرچینې اخلي او موږ باید له پوره احتیاط څخه کار واخلو. خبردار، یادونه کوو چې تر اوسه دا معلومات رسمي نه دي تایید شوي. نو مهرباني وکړئ مخکې له پریکړې کولو لا نورې مستندې سرچینې وڅارئ. دا ویډیو یوازې د موجودو رسنیو پر بنسټ یوه بې طرفه تبصره ده. ستاسو نظر څه دی؟ آیا تاسو هم دغه ویډیوګانې لیدلې دي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه کمنټ کې ولیکئ.